أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دې نړوان دی آیت مبارک کې الله ارشاد فرمایل خپل پیغمبر ته چې دا کم د بیبي مریم او د عیسی علیه السلام واقعات او اخبار او بیانات مونږ ته وکړل، نو دا د دې خبرې بیان ثبوت دی چې ته د الله پیغمبر یې، ځکه چې د دې حالاتو بیان ټیک ټیک او صحیح بیانول دا بغیر د وحی نه ممکن نه ده، او وحی چې راځي نو هغه پیغمبر ته راځي، لہذا دا واقعات بیانول دا ستا د نبوت یو دلیل هم دی. اوس دلته د دې لومبني آیت مبارک د شان نزول متعلق مفسرین حضرات فرمای چې د نجران د عیسایانو یو وفد د الله د محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ترال. د الله پیغمبر هغوی ته اسلام وړاندې کړ چې اسلام قبول کې مسلمانان شي. هغوی جواب کې دا وایي چې موږ خو مسلمانان یو مخکې نه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستاسو د اسلام قبول کېدو کې درې رکاوټه دي. یو خو تاسو چې کوم دی دا صلیب عبادت کوئ، او بل چې کوم دی خنزیر او سور خورئ، او دریم چې کوم دی تاسو عیسی علیه السلام ته ابن الله د الله زوی وایي. دغه عیسایانو جواب کې دا وویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی، نو د پلار څوک دی؟ گویا د عیسایانو په نسبت باندې د عیسی علیه السلام د بغیر د پلار نه پیدا کېدل هغوی دا نسبت کولو چې عیسی چې کوم دا د الله زوی دی. نو دغه دی کې دا آیت مبارک راغی چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. بېشکه مثال ته ویلی شي، او دلته مراد نه عجیب حالات. بېشکه دا عجیب حالت د عیسی علیه السلام چې د بغیر پلار پیدا دی، نو دا عجیب حالت د عیسی پنځ د الله تعالی پشان د ډیر عجیب حالت د آدم علیه السلام د پیدایش دی. اوس آدم علیه السلام بغیر پلار او مور پیدا دی، او عیسی چې کوم دی صرف بغیر پلار پیدا دی. نو لہذا د آدم علیہ السلام دا پیدائش ډیر زیات عجیبه دی په نسبت د عیسی علیہ السلام د الله په نسبت باندې. نو چې هر کله آدم علیہ السلام د الله زوی نه دی، نو دا عیسی چې کوم د الله زوی څنګه وګرځېدو؟ نو ځکه الله ورته مثال د آدم علیہ السلام بیانوي چې د عیسی علیہ السلام د پیدائش د عجیب حالت د الله په نسبت پشان د عجیبه حالت د آدم علیہ السلام د پیدائش ته. او هغه څنګه دی؟ خلقه من تراب، الله پیدا کړی آدم علیہ السلام د خورنه ډانچه ولا جوړ کړه، او بیا چې کوم دی هغه ډانچې ته وفرمایل ثم قال له کن
فیکون پس موجود شا نو هغه موجود شو. گویا د آدم علیہ السلام او دلتا د عیسی علیہ السلام درمیان یو قسمه مماثلت او مشابهت راغی. دا په یو څو خبرو باندې دی. یو خبره خدا ده چې عیسی علیہ السلام او آدم سے کم دواړه بغیر پلار پیدا دي، او دویم پکې دا دی چې په لفظ کن کلمې باندې حضرت عیسی هم پیدا شوی دی او دغه شان آدم علیہ السلام هم پیدا دی. او درېمه خبره پکې دا ده چې دا دواړه دا د الله بندگان دي. او څلورم نمبر خبره دا ده چې دا آدم علیہ السلام او عیسی علیہ السلام دواړه دا الله بندگان دي. او بیا خبره دا ده چې آدم السلام چې کله مخالفت ابلیس وکړو، یعنی د دواړو څلورم خبره دا چې دواړو مخالفت شوی دی. د آدم چې کوم دی مخالفت ابلیس وکړو، او د حضرت عیسی چې کوم دی مخالفت یهودیان وکړو. او بیا پسې پنځم نمبر خبره دا ده چې کله ابلیس د آدم السلام مخالفت وکړو او هغه بیا چې کوم دی په اشتهای غلطۍ سره د هغې اون خوراک وکړو او هغه بیا د اسمان نه دنیا ته راغی. او د حضرت عیسی علیہ السلام چې کله یهودیانو مخالفت وکړو نو الله تعالی بر اسمان ته روبلو او هلته بوتو. او بل نمبر پکې دا مماثلت دی چې څنګه الله تعالی آدم علیہ السلام ته د علم ښودنه وکړه، وعلم آدم الاسماء كلها. دغه شان چې کوم دی الله تعالی عیسی ته چې کوم دی وفرمایي چې ويعلمهم الكتاب والحکمة. او بل پکې دا مماثلت دی چې د دواړو کې الله تعالی خپل روح اچولی دی. د آدم اسلام چې کله ډانچه تیاره شوله نو الله فرمایي ونفخت فيه من روحي، په دې کې موږ خپل روح وپکو. او چې کله عیسی علیہ السلام د پیدایش خبر رااله نو الته فرمایي ونفخنا فيه من روحنا، په دې کې موږ خپل روح چې کوم دی واچولو. او بل پکې دا مماثلت دی چې دا دواړه الله ته محتاج دي او دا دواړه خوراک څښاک هم کوي او د دواړو لپاره الله مرګ مقرر کړی دی او دواړه به خپل مر نیټې باندې د مر پیالې څښي. اوس ورپسې فرمایي چې کله دا بیان وشو د عیسی علیہ السلام او د آدم څخه کوم دا خبره بیان شوه نو دا الحق من ربک، دا بیان حق دی ستا د رب د جانب نه. او یا دا قرآن مجید چې کوم په دې کې کوم بیان کیږي دا ټول بیانات حق دی ستا د رب د طرف نه. نو فلا تکن من الممترین، پس ته د شک کوونکو نه مه ګرځه. دلته اعتراض راځي د الله پیغمبر خو په قرآن مجید باندې شک نه کولو، د الله په خبرو باندې دغه خو شک نو څنګه الله چې فلا تکن من الممترین. یو جواب خو د دې دا دی، علما فرمایي چې ظاهرا خطاب د الله پیغمبر ته دی خو مراد نه امت ته چې اے امتیانو د دې پیغمبر تاسو په دې بیاناتو کې شک مه کوئ چې عیسی چې کوم دی دا د الله زوی دی، بلکې دی د الله بنده دی، د الله رسول دی. او دویم جواب دا کوي چې دلته مراد دا د خپل پیغمبر ته فرمایي چې څنګه ته مخکې په قرآن مجید باندې شک کوونکې نه او دغه شان د عیسی باره کې ستاسو شک او شبه نشته، نو په دې خبره باندې ته همیشه دپاره قائم او دائم اوسېږه. ورپسې آیت کې بیا چې کله د الله پیغمبر فل دلائل پیش کړل عیسایانو ته د هغه د بندګۍ متعلق چې دا د الله بنده دی، د الله رسول دی، د خدای دی، نه د خدای زوی دی. او عیسایان چې کوم دی په خپل عقیده باندې ولاړو، هغوی د منل دا خبره نه منله. نو دغه دی کې بیا الله دا آیت راولېږه چې دا عیسایان کله ستا دا خبره نه مني او په دې خپله غلط عقیدې باندې مضبوط ولاړ دي، نو ته دوی ته د مبالغې دعوت ورکا. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک، یعنی پس هر کله چې دوی جګړه کوي تا سره پس د دې چې راغی دوی ته علم، وایي تا ورته ښه چې کوم دی
دلائل پیش کو چې عیسی چې کوم دی دا د الله بنده دی، د الله رسول دی، د الله زوی نه دی، نه دی په خپله باندې الله دی او نه په دریو کې دریم دی. باوجود د دې چې کله دوی د علم نه پس هم تاسو جګړه کوي او بحث و مباحثه کوي، نو فقل تعالو، پس بیا دوی ته ووایه چې تاسو راشه او ندعو ابناءنا و ابناءکم، مونږ هم چې کوم دي خپل زامن روبلو او تاسو زامن هم روبلو، و نساءنا و نساءکم، مونږ به خپلې ښځې روبلو او تاسو ښځې به هم روبلو، و انفسنا و انفسکم، مونږ به خپل نفسونه چې کوم دي پیش کو، تاسو به خپل نفسونه پیش کړئ. نو ثم نبتهل، بیا به چې کوم دي مباهله وکړو. مباهله ویلی شي په عاجزۍ سره دعا کول او یا د فریق مخالف د پاره د هلاکت او د لعنت دعا کول. ثم نبتهل، ابتهال مباهله چرا په عاجزۍ سره به الله ته سوال وکړو چرا څوک په حق باندې، څوک چې کوم دی په ناحق باندې وي نو په هغه د الله لعنت وي. فنجعل لعنت الله الى الكاذبین، پس بیا به مونږ چې کوم دی ولیږو لعنت د الله تعالی په دروغجنو باندې. نو چې کله دا آیت کریمه د مباهلې راغی نو د الله پیغمبر ځان سره حضرت امام حسن، امام حسین رضی الله عنهم، بی بی فاطمه او علی کرم الله وجهه را روان کړل. دوی ته راغی، دې ته مبالغې دعوت ورکړو چې راځئ تاسو خدا خپل باطل عقیدې باندې مضبوط ولاړې، نو بس راځئ مبالغه به وکړو چې څوک دروغجن وي په هغه باندې د الله لعنت دی وي. په دغه وفد کې چې کوم دی یو ډېر پوهه سردار او اسقف د هغه نوم و، هغه چې کله ولیدل چې د الله پیغمبر دی ورسره امام حسن او امام حسین او بی فاطمه او علی کرم الله وجهه را روان کړي دي، نو خپلو ملګرو ته ویله چې یا ساتئ دا مخونه چې کوم دی دروغجن نشي کېدی، او دا داسې مخونه دي چې دوی که الله ته سوال وکړي چې یا الله دا غر یو غر د خپل ځای نه وخوځئ، نو الله به هغه غر د خپل ځای نه هم وخوځوي. نو ځان هلاکوئ ما، ځان تباه کوئ ما، دا ته ښه پته چې دا رښتینی پیغمبر هم دی، ښه منئ، خو بیا باوجود د هغې انکار کوئ، نو کفر که ده دا مبالغه وکړه یا ساتئ بالکل تباه او هلاک به شئ. عیسائی به چې کوم دی هغه به په مخ د ځمکه باندې جمدی پاتې نشي او ټول به نیست و نابود شي. نو چې کله هغه ورته دا وویل نو بیا دوی د الله پیغمبر ته درخواست وکړو چې بس ته مونږ ته خپل مذهب باندې یا مونږ به په خپل مذهب باندې یو او مونږ مبالغې ته تیار نه یو. د الله پیغمبر بیا فرمایل چې تاسو کله بیا مبالغه نه کوئ نو بیا اسلام قبول کړئ، او که اسلام نه قبلوئ نو بیا به جزیه قبلوئ، او که جزیه نه قبلوئ نو بیا جنگ ته تیار شئ. نو هغوی وایي چې خو اسلام مونږ هم نه قبلو او جنگ هم نشو کولی، خو مونږ به جزیه قبوله کړو. تاله به چې کوم دی په کال کې 2 پیرې 2000 چې کوم دی هغه جامې یا کپړې چې کوم دی هغه جزیه قبول کړه چې دا به تاله مونږ رالیږو. نو دغه د الله پیغمبر وفرمایل زما د الله په ذات باندې قسم وي که دا مبالغه شوې نو په عیسیانو باندې عذاب بالکل په سر باندې ولاړو، او دا ټول عیسایان دا وفد به ټول چې کوم دی هلاک شوي، په واده کې به اور لګېدلې وي، او تر دې چې په اونو کې به مرغۍ چې کوم دی هلاک شوي، او کال به لا ختم نو چې ټول عیسایان به الله تعالی مخ د ځمکې نه ختم کړي او هلاک کړي وي. خو دوی د مبالغې نه انکار وکړو نو د هغه عذاب نه بچ شو. ان مثل عیسی، بشکا عجیب حالت یا مثال د عیسی علیہ السلام عند الله د الله پنځ کمثل آدم، مثال پشان د آدم علیہ السلام دی، خلقه من تراب چې هغه پیدا کړو د خور نه، ثم قال له او بیا وویل هغې ته هغه جوسې د خورې ته کن وجود کې راشه، پس فیکون هغه وجود کې راغی. الحق من ربک، دا بیان حق دی ستا د رب د جانب نه، نو فلا تکون من الممترین، پس تا امتیان دی په دې باره کې شک کوونکي نه ګرځي. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، پس هغه څوک چې جګړه کوي تا سره د دې باره کې پس د علم د راتلو نه، نو فقلت ورته ووایه تعالو تاسو راشئ ندعو مونږ به روبلو ابناءنا خپل زامن
وابناءکم استاسو زامن ونساءنا خپل بیبیانی ونساءکم استاسو بیبیانی وانفسنا خپل زانونا وانفسکم استاسو زانونا ثم نبتهل بیا به الله ته پاجده باندې دعا وکړو چې فنجعل لعنت الله علی الکاذبین پس رولګي لعنت پس رو دلیږي لعنت الله تعالی په دروغجنو باندې یا پس لعنت وي د الله تعالی په دروغجنو باندې ان مثل عیسی بشکا مثال یا عجیب حالت د عیسی علیہ السلام عند الله د الله پنځ کمثل آدم پشان د عجیب حالت د آدم علیہ السلام دی خلقه من تراب چې پیدا کړو هغه د خورنا ثم قال له بیا اول هغه ته کون چې وجود کې شه فیکون پس وجود کې شو الحق من ربک دا بیان حق دستا د رب د جانبنا نو فلا تکم من الممترین پس تا امتیان دی په دې باره کې شک کوونکي نه وي فمن حاجک فیه پس هغه څوک چې جګړه کوي تا سره فیه په دې باره کې من بعد ما جاءک من علم پس دا علم راتلو نه پس نو فقل پس ته ورته ووایه تعالو تاسو راشئ ندعو موږ به راوبلو ابناءنا خپل زامن و ابناءکم او ستاسو زامن و نساءنا خپل بیبیانې و نساءکم او ستاسو بیبیانې و انفسنا او خپل زانونا و انفسکم او ستاسو زانونا ثم نبتهل بیا په عاجزۍ سره الله ته درخواست کو خواست کو دعا بو غواړو نو فنجعل لعنت الله علی الکاذبین پس رو دلیږي لعنت الله تعالی په دروغجنو باندې